ډېر خلک به ګمان کوي چې ټول خلک به تاسو ووژنئ، خو زمونږ جواب دا دی چې ورور هغه پرون چې وژل شوی هغه هم څوک لري که نه لري، هغه هم ورور لري، هغه هم پلار لرلو. ډېر کړه کېږي چې هغه بیچاره واړه ماشومان لري، 1 کلن ماشوم لري، 2 کلن ماشوم لري، ځوانه ښځه لري. هغه چې تا په تعذیب کړه، آیا هغه انسان نه دی که فقط ته انسان یې؟ هغه هم تا غوندې انسان دی. یو د اسلام د نظریاتو نه ټوله دنیا نن سبا پې چغې وهي مساوات دی، او مساوات همدا دی چې څوک دی وجلی د هغې مقابل کې باید ته ووجل شي. مساوات همدا ده چې تا سره باید عدالت وشي. عدالت هغه سره دا دی چې هغه سره ظلم شوی د ظلم انتقام باید نه واغستل شي. د قصاص کلمه د قص کلمې له ریښې څخه اخیستل شوی چې د تعقیبولو په معنا دی. په حقوقي اصطلاح که یو کس په قصدي ډول یو کس ووژني باید ووژل شي. که یې د بدن یو غړی پرې کړي د بدن غړی یې باید پرې کړل شي. قصاص دینی حکم دی، نو له همدې امله په طبیعي ډول باید د همغه دین پیروان پکې شامل وي. خو د اسلامي مجازاتو د قانون د 310 مادې له مخې کوم کسان چې په اسلامي هیوادونو کې وي که مسلمان هم نه وي د مسلمان په حکم کې پیژندل کیږي او ورته حقونه لري. یو قاتل چې څوک قتلوي یو چا ژوند اخلي، هغه د بشریت سره ظلم وکړ او د بشریت نه ژوند واخیست. اوس بل د مقتول وارث راجګي د قاتل نه خپل قصاص اخلي، په واقعیت کې دا د نور خلکو لپاره ژوند ده. نو که څوک هوښیار وي درک ولري که قاتل یو ځای مجازات چې د 100 نور قتلونو مخه نیول کېدلی شي، او که نسی مجازات د قتل عادت چې په ټولنه کې نو انسانانو ژوند له لاسه ورکوي. د انسان ژوند ډېر ارزښتمن او ډېر قیمتي دی، دا به په موږ ته باندې ضایع کېږي. په ټولنه کې د اسلامي احکامو تطبیق د ټولنې اصلاح سبب ګرځي. الله جل جلاله چې ټولنې ته اسلامي قوانین را لېږلي دي، الله خالق د دې ټولنې ده او دا ټولنې په نبض او په ضبط او په نظم باندې پوهېږي. نو دغه د قوانین هم د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي او هم د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي، هم د آرامش سبب ګرځي. قصاص در زبان عربی از قصه گرفته شده و ماده قصه هست و چیزی را که جستجو بشه و پیگیری شود را قصه میگن. قتلی که پشت قتل دیگر اتفاق بیفته او را قصاص میگند. د قتل په حق له زموږ 3 حکمونه دي. یو قصاص دی او عفو هم پکې شته او دیت هم دی. قصاص د ټولو مسلمانانو وظیفه ده. امیرالمؤمنین د ټولو اسلامي ټولنې نه دا نمایندګي کوي او دا د هغې د خوا نه وکیل دی چې دا به یې تطبیق کوي. او پاتې شو بیا حق د وارث دی. وظیفه د مسلمانانو ده، دنده د ټولو مؤمنانو ده، دنده د امیرالمؤمنین ده، د حاکم د مسلمان ده چې دا به یې تطبیق کوي. خو حق د دغو مقتول د ورثه و دی، نو هغې کې دوی ته دا حق ورکول کېږي. نو چې د دوی خپله خوښه ده چې دوی قصاص اخلي، که دوی عفو کا او که دوی دیت اخلي.